الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العلي العظيم. زما قدرمنو اوریدونکو د هر څه د مخه اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وبعد. زه محمد نسیم زاهد ستاسو په خدمت کې حاضر سویم چې زموږ د نن ورځې موضوع د قرآني ملغلرو په حکله باندې د مکروهاتو د روژې. هغه څه چې روژه مکروه کوي یا په روژې کې هغه کار کول مکروه دي، هغه شان موږ یو څه راخیستی دي. قدرمنو روژه هم د اسلام د پنځو بناو څخه یو بنا ده. حدیث شریف کې راځي نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې اسلام بنا شوی دی پر پنځو بناو باندې. اول چې د کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله ده. دوهم بس ته دې ته ولاړې چې تعلیم وکړې د عبادت او د طاعت او د لمانځه. د دنیا انسانان اوس دې ته جغېدلي دي چې دوی په اسلام کې تعلیم نشته، نو چې لمونځ د چا زده نه وي نو لمونځ سره کم کېدلی شي. نو په اسلام کې د لمانځه تعلیم په دوهمه درجه کې دی تر کلمې وروسته. حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي وای تاسو خپل اهل بیت چې دی هغه امر کی چې کله د دې عمر 15 کلونو څخه تیر سو وکلنو ته نو د وکاله څخه تاسو دی امر کی چې طاعت او عبادت کوي، اسلامي زده کړې ورته وکړي. خو د دې سره سره د نن عصر ضروريات دي، عصري علوم هم زده کړئ. دا یو معلومه خبره ده چې په دنیا کې مسلمانان په خپل دیني علومو کې ډېر تکړه دي. خاص به علما تاسو وګورئ دلته د دې علماو خدمت نه معلومیږي. کله چې تاسو یو کتاب فروشي ته ولاړ شئ دا کتابو ته وګورئ. اسلامي کتابونه تر هر دین کتابونه ډیر لري او ډیر اجباري لري. خو یوه خبره دا ده چې د مسلمانانو عصري علومو ته ډیره پاملرنه نشته، خو هغه مهم دي، ضرور دي. کم شی چې ضرور سو هغه باید وکول سي. نو موږ راځو خپل هدف ته. په درېیمه درجه کې چې د اسلام د بناو څخه روژه ده. د روژې په حکله مو څه موضوعات مخکې هم بیان کړي وو، خو نن ورځ چې د هغه دا موضوع ده چې کم څه دی چې روژه مکروه کوي. د هغو څخه یو دا دی چې یو څوک خوله فرې مینځي خو د خولې د فرې مینځلو باوجود دی غرغړه کوي. دا په روژه کې مکروه عمل دی، روژه مکروه کوي. تاسو د دې مسئلې دپاره کتلی سئ رد المختار دوري مختار همدارقم فتاوی حقانیه د روژې مکروهات. دوهم دا دی چې په روژې کې ته پزه پرېمینځي او پزې توبه کشیه، دا ستا روژه در مکروه کوي. ته باید دا کار ونه کړې. صحیح ده، اودس تازه کوه، په اوداسه کې خوله پرېمینځه، پزه پرېمینځه، خو لیکن په اوداسه کې په وخت کې د دې چې ستا روژه ده هغه که فرضي روژه ده، که قضایي روژه ده، که نفل ده، که واجب ده، که مستحب ده، داخل فی نفس روژه کې چې دی هغه د دوی په مابینځ کې فرق نشته. نو بس په روژه کې خوله پرېمینځه، په اوداسه کې پرېمینځه، په غسل کې پرېمینځه، خو لیکن غرغړه کول مکروه عمل دی. همدارقم پزه پرېمینځه، 3 ځله پرېمینځه، په اوداسه کې، په غسل کې، خو لیکن اوبه پزې ته مه کشوه چې دا بیا ځي معدې ته، معدې کې بیا دا هلته خپل اصلاح راولي، نو بیا روژه مکروه کوي. بل د روژې د مکروهات څخه دا دی چې یو څوک راولاړېږي د روژې مبارک په میاشته کې دی خپل ناړې را جمع کوي او بیا یې تېروي. دا هم مکروه عمل. د دې مسئلې دپاره تاسو هم کتلی سئ فقه الاسلامیه و ادلته دوهم جلد صفحه نمبر 400
شپږدېرش. دریم شی چې هغه روژه مکروه کوي بغیر د ضرورته د کتغ خوند کتل دي. د یو شي خوند کتل دي دا روژه مکروه کوي. تاسو د دې مسئلې دپاره کتلی سئ بحرایق دوهم جلد صفحه نمبر 209. او څلورم شی چې روژه مکروه کوي هغه دا دی که چا په روژې کې ژاولې وژولې. په روژه کې ژاولې ژول روژه مکروه کوي. په دې خبره باید موږ او تاسو په پوره معنا باندې سر خلاص کړو. یو داسې ژاولې دي چې هغه خوږې ژاولې دي، نوي ژاولې دي. دا نه درته یادوم بلکې دا روژه ماتوي. هغه زړې ژاولې چې ژول سوي وي هغه په روژه کې ژول دا مکروه عمل دی. نو په دې خاطر باندې قدرمنو دا څلور مکروهات مو درته ذکر کړه. نورم پر الله رب العزت سپارو، پر الله رب العزت مو وسپارئ. ښاد او کامیاب او بریالي اوسئ. خوشحاله ژوند ولرئ. امام محمد نسیم زاهد ته اجازه راکړئ. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.